السلام علیکم ملګرو، رفتابان یم. دا زما اولنی ولاګ دی. عماد را سره هم ولاړ دی، ما له خبرې نه راځي، خو بس څه خبرې وکړم او بیا به نورې خبرې عماد کوي. او ګبینجبې ته روان یو، چوټا کالام کې دا موجود یو او روان یو ګبینجبې ته. نو تاسو ته به دغه ښکلي ښکلي ځایونه ښایو. دا وخت زموږ انتظار دی، ارمان دلې ته مقصد دلې ته هغو به لار را روان دي. مونږ ته لږ تیز راغلو، زمونږ وی آر نوټ کمینګ سلو هغه کیسه ده که نه. مونږ ته لږ تیز راغلو، هغوی شاته دي. نو زه به ګبینجبې ته به ځو او تاسو را سره لکوټې دمه یې وکړه او اوس په بره خیږو ګبینجبې ته. د عماد دې بیګ زه ډېر زیات تنګ کړی وم. مینهوالو مونږ یې پیدل ور روان کړي وو. چا سره چې موټرسایکلې دي د هغو مزې دي، د هغو هم مزې نه دي. خیر هغو درته هم ښیمه، خو مونږ پکې خالص مقصد صاحب پکې ډېر ستړی شوی دی. ګبینجبې ته رالو او بیخي شین شین ماحول دی، یخې یخې هواګانې دي او ښکلی موسم دی، ډېر زیات زبردست دی. د ټول نه د خوند خبره به کې دا ده که نه طرفان چې مونږ به اکثر په غرونو باندې لیدو هغه لړې دي که نه. مونږ وایو چې دې ځای ته مونږ لاړ شو چې دا به دننه څنګه کوي. هغه ځای ته نن مونږ راغلي یو، خو تر ډېر حده پورې چې کوم دی مونږ هغه لړې ته لاړ شو که نه، نو مونږ ته هر سره برابر وي. خو چې بیا اخوا لاړ شو نو لکه ډېر زیات مزهناک موسم دی. اوس حساب کتاب دا دی چې یو پیاله چای په کار دی، چای څکو مطلب پخېږي به، اوس بیا پته نه لګي چې زمونږ دا حکم تعمیل کیږي که نه کیږي. چای به څکو، د چای نه پس به بیا دغې زمونږ د روټۍ حساب کتاب به. خو ټولې خبرې راته وس نه کوم، ځکه چې ټولې خبرې وکړم نو بیا به تاسو له